روجه داسې روجه وه چې مونږ هر یو روجه ماښامې چې کوم یو دی نو اوښکو سره تیر کړی دی او مونږ باندې چې کوم یو دی کوم دا د ماښام وخت ځکه چې زمونږ د مسلمانانو دا ماښام هر ماښام چې کوم دی هغوی اختري په روجه کې خو زمونږ په کور کې به چې کوم یو دی نو هر ماښام یو عجیبه غوغا به وه یو عجیبه سناټه خاموشي به وه چې په هغې کې به چې کوم دی صرف او صرف زمونږ د اوښکو او زمونږ د سلګو چې کوم یو دی اوازونه به راتله تاسو یقین ساتئ چې کله روجه سټارټ شوه نو زما مشر رور ما ته ټلیفون وکړو چې روره په کوګې به مونږ کینی نو مونږ به تراویح څنګه کوو زما زوی ته به اکثر د ما مشر رور پکو ویلو چې په کوګې به مونږ نی نو مونږ به تراوو ته څنګه ودرېږو نو دا وخت به چې راغو تاسو یقین ساتئ دا الفاظ ما نه اوس هم نه هېرېږي او کله به چې زه تراغو کې ولاړم ما به سلام سرخولو نو زما وروسته به زما بچې ولاړو ځکه چې خو لوی هلک و ورکوټی خو نو زما مشر زوی و تاسو یقین ساتئ چې ما به سلام وسرخولو هغه به نو نو زه بالکل په روجه نه یم پوه شوی په تراغو نه یم پوه شوی چې خدای پاکه څه سزا دې راکړله دا کم خلک وو او د دې کم خلکو د وجې زموږ زامن لاړه زما خپل ځاني ذهندار چې څونه پلاران چې دي څونه میندې چې دي د چا چې بچي تللی د هغې به ټوله لکه زموږ غونته کې حال چې نه په روجه پوه شي نه په پښمني باندې پوه شي چې یاره دا څه وسنو او نه تر اوسه پورې په دې چیز باندې پوهېږو چې اختر به څه جوړو څه روټین به مخکې په روژه ماتي کې د اسفندخان مور ورسره چې کوم اسفندخان دی به په خپله په روژه ماتي کې څنګه هغه پارټیسپیشن ګډون به یې کوو او دغه شانتې د اختر دپاره به هغه څه تیارۍ کولې او څه کالي هغه څه صورتیال زمونږ چې کوم یو دی زما بچی چې کله ژوندی و او په کور کې و نو چې روژه به یې نیولې وه نو حقیقت ته هغه مقامې به ډېر غوبل باندې و 2 منټه به چې پاتې نو هم به هم د چغې والې چې 10 منټه به بانک ته پاتې نو هم به هم چغې والې چې دا به کله بانک وي کله به بانک وي چې زه روژه ماته زه ډېر سخت تږی یم زه ډېر سخت تږی یم او ټول کور به یې په سر راغستې وه د خپلې خوښې څیزونه چې ماله دا جوړ کړم ماله دا جوړ کړم او دا څیزونه راله راکړه په خپله به بازار ته لاړو ځان له به چې کوم یو دی نو چولې را واغېستلې کچالان به یې روړه په خپله به چې کوم دی کچن کې ودرېدو او ځان له به پکوړې جوړولې خو یقین ساتئ دا ځل چې کوم یو دی نو روژه کې هېڅ داسې خبرې نه وي او اختر کې اختر چې کوم یو دی نو د هغه د مخکې نه دا پروګرام به و چې زه به ځان له سپینې کپړې کوم ځکه چې سپینې کپړې جومات ته تګ نو مونځ ډېر پکې ښه کېږي او یو به دا فرمایش ډېر زیات دا ځل کولو چې یاره که دا ځل په اختر راځي نو ما له به د سنیک سکن نه چې کم بوټان جوړ شي هغه به رالالې تاسو یقین ساتئ بوټان والا خپل کزن روړه سکال خو زه به دا ووایم چې دا څونه د هغه کزنز دي نو هغوی چې کومه د عیدي پروګرام دی چې یاره موږ له څونه پیسې خپل ملګري خپل خپلوان راکړي نو موږ به د هغه د اسفندخان دپاره د قبر د به سیره الو سیره الو او ټول به چې کوم یو دی زو په شریکه باندې ټوله ورځ به هغه سره په قبر تیرو دا د موږ د ټولو فیملی هم دا پروګرام دی او ورسره چې کوم یو دی د دې هغه د دوستانو ځکه چې بیګم ماله ټول دوستانې راغلي وو د هغه ملګري چې کوم د محلي وو نو هغوی ټولو ویلي چې موږ به د دغه پیسو نه موږ د هغه لپاره غټه څېره جوړو او د هغه په قبر باچو او ټوله ورځ به موږ هغه سره قبرستان کې تیرو ارجن خان که دا مو ووایئ چې دغه 2 میاشتې تېرې شولې او د ارمي پبلیک سکول باندې چې کوم د وسله والو برید شوی د هغې نه پس د ارمي پبلیک سکول چې کوم دغه دي شهدا دي د شهدا فورم په نوم باندې یو دغه جوړ شوی دی یوه ټولنه یا یو تنظیم جوړ شوی دی نو دغه تاسو ولې دغه کړی دی جوړ کړی دی او دوی د دې څه دغه ضرورت و چې لکه دغه تنظیم بالکل ډېر ښایسته سوال دی د دې تنظیم چې کوم یو دی صرف او صرف دا مقاصد دي چې د مونږ دوه خبرې دي چې یو خو زمونږ بچي ژوندي
دا غي د پاره مونږ هلې ځلیو کو دا غي په نومونو باندې چې